د زړه سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مه یې خرڅوئ فکرې د مور دی وطن نوم به دې راته ووایې قاري صاحب عثمان نو عثمان قاري صاحب دا راته ووایي قاري صاحب ګاونډیانو ښه دي څه هغه نشته ده پکې بس نه دوی په موږ کار لري نه موږ پرې لرو ما د څه احسان دی وا زما اشنا د دیواله سیوري ته ځینه د زړه سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مه یې خرڅوئ فکرې د مور دی وطن دوستانو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړې وئ یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او نن له بینشۍ نه د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ د بینشۍ ساحې ته راغلی او نن نو د ډیورن کرښې ته راغلي یو مخامخ دغه چې معلومیږي دا د ډیورن کرښه ده هغه دیوال چې د دوه ورونو په سینه تیر شوی دی باور وکړئ چې دلته نو دغه ساحو ته چې ګورم ما ته ژړا راځي دوستان هغه ځای کې مخامخ معلومیږي دوستانو یو څو کورونه دي چې په هغې کې هم پښتانه اوسیږي فقط دغه یو تار فرق دی منځ کې اوس هغوی له موږ سره نشي لیدلی او موږ له هغوی سره نشو لیدلی ځکه چې دغه تار یې منځ کې تیر شوی درنو لیدونکو زو دلته ډیری ځوانان په چکر راغلي دي هغوی سره به خبرې اترې کوو همدارنګه دلته ښکلې منظرې دي ښکلې ساحې دي هغه ټول ورسره ننداره کوو نو تر پایه ملتیا وکړئ درنو لیدونکو دلته یو ځوان بینشۍ ته چکر ته راغلی دی زما تر څنګ ولاړ دی دې سره به غږېږو چې دې څه غورې وکړي ستړی مه شې وروره خیر اوسې ورور ښه یې صحت ښه دی په خیر خیر خیرات لومړی کې خو به دې راته نوم ووایي نوم مې فواد ده د کابل اوسېدونکی فواد جانه دا راته ووایي چې د کابله راغلي او د کابله راغلو چې خپله خاورې لیدنه وکړو د زمونږ د ډیورن کرښه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده نو راغلو چې لږ ذره د خپلې وطن ماحول نو
لکه څرنګه چې پوهېږو د کونړ ولایت له ځانګړتیاو له ښکلاو سره نو راغلو چې د خپل وطن ښکلاګانې وګورو. ډېره زیاته مننه. فواد جان دا به راته ووایي چې د کابله راغلی او فکر کوم داسې ډیورن کرښه به دې کله نه وه لیدلې او نه به دې دغسې اغزن تار لیدلی او څه احساس کړي؟ احساس خو څرنګه خپل احساس بیان کړو چې ځکه هغه هم خپله خاوره ده دا هم خپله خاوره ده نو چې دا یو تار پرې تېر شوی ده دا نو د خپلمنځي اختلافاتو په بنسټ په اساس باندې دا دغه تار د دوه ورونو په منځ تېر د دوه ورونو په منځ باندې تېر شوی دی خو بس خپل احساسات نشو بیانولی څه ووایو. بالکل. دا به راته ووایي چې د ملګرو سره په چکر راغلی تر دې ځایه په لاره کې مو څه غورې وکړي؟ بس د خپل وطن د ښکلاګانو صفتونه مو کړل خپل وطن ځانګړنې مو لیدلې نو دا زمونږ د سفر لومړۍ برخه وه دلته راغللو نو همداسې انشاءالله کره کره به نور ولایتونه خپل ولایتونه به ګورو خپل فرضي کرښې به ګورو چې حد اقل هغومره پوه شو چې زمونږ ملک کوم یو ده او بس بیګانه ملکونه کوم دي فرضي کرښې کومې دي باډرونه کوم دي نو دې په خاطر باندې راغلو په چکر باندې. نو زمونږ خپرونه هم تفریحي ده راځو له تا به یا یو جالبه خاطره واورو یا کوم شعر ټپه چې شی دې زده وي موږ سره به شریک شعر ټپه خو به نه وي زده خو بس لاره وه دوستانو الملګري ول ټول دا راتګ له هغې ژې نه تر دې ژې پورې ټول یوه خاطره وه ځکه داسې ورځې کله کله راځي نو بس د ملګرو دوستانو خبرې وي ټوکې وي بس دا یو موږ ته بس غټه جالبه خاطره ده. ډېره زیاته مننه چکر نه مو خوند واخلئ. مننه ورو. ډېره مننه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ اوس نو دلته راغلو یو پوستې ته چې افغان مجاهدین پکې پراته دي د اسلامي امارت ځواکونه دي او په بینشۍ کې پوله ساتي دي. دوستانو دلته یو قاري صاحب مې تر څنګ ولاړ دی دې سره به غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ ډېره مننه قاري صاحب محترم ښه ژوند ښه تېرېږي؟ بیخي الحمدلله تاسو دعاګانې دي بس مشکل نشته. نوم به دې راته ووایې قاري صاحب؟ عثمان. عثمان. نو عثمان قاري صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې بینشۍ ته راغلی؟ یاره دغه 2 کاله کېږي چې همدلته وظیفه ترسره کوو په همدې سرحد کې پراته یو. 2 کاله کېږي. او اصلي د کوم ولایت دی؟ اصلي د لغمان ولایت بادپاک ولسوالۍ. د لغمان ولایت نه راغلی؟ لغمان ولایت نه راغلی یم. نو دا راته ووایه چې بینشۍ څنګه ځای دی؟ بینشۍ خو ډېر ښایسته ځای ده بس ډېر ښکلی ځای ده بس مشکل نشته پکې بیخي خوشحاله یې پکې هېڅ مشکل نشته. او دلته تاسې ته د اوبو ترتیب څنګه دی؟ اوبو ترتیب خو دا پاس ځای نه یو پایپ راغلی ده دلته هم ټنکۍ ورته لګولی ده بس. چینې نه راغلی؟ چینې نه راغلی ده. هغې نه اوبه راوړئ؟ هغې نه اوبه خپله همدلته پایپ کې راځي بس همدلته لنډې دي نږدې دي. او خپله مو په همدې پوسته کې وظیفه ده؟ خپل همدلته یو همدې پوسته کې. نو دا 2 کاله دې ټول همدې پوسته کې تېر کړو؟
کله دلته یو کله بیا پورې پاس خو یا نورې پوستې نه بس تبادله کوو خپلو ملګرو سره. او قاري صاحب دا به راته ووایي چې اوس وختونو کې دلته چکریان راځي یا نه؟ یاره اوس خو موسم لږ یخ غوندې دی، ژمي موسم ده او پسرلي کې او دا اوړي کې بیا ځکه ځي ځکه هوا یې دې ځای ډېره یخه ده نو خلک چکري راځي. اوس دومره زیات نه وي، کم وي. او ګاونډیان څنګه دي قاري صاحب؟ ګاونډیان هم ښه دي، څه هغه نشته ده پکې، بس نه دوی په موږ کار لري او نه موږ پرې لرو، بس هغوی هم خپل هغه کوي او موږ مشکل نشته دی. په دې 2 کلونو کې کله ورسره مخامخ شوی یې ته خپله؟ یاره نه، دغه اجازه نه لرو چې یو بل سره هغه وکړو، ملاقات یا خبرې وکړو، هغه نه لرو، اجازه نه لرو. نور کوم مشکلات خو نشته؟ نه نه، فلحال خو څه نشته ده، بخیر. نو مقصد به بنشی کې ژوند ښه روان دی؟ بخیر الحمدلله. تاسې پکې ډېر وخت هم دی که نه؟ وخت هم ډېر کې تېر شوی ده، نور به هم لا تېرېږي، مشکل نشته ده. هغه څوک چې تا اوس ګوري هغوی ته دې څه پیغام دی؟ بنشی ته چکر ته راشي، ځای څنګه دی نه دی؟ هغوی ته مې دا پیغام ده چې رادې سي چکر دې ووایي، خپلو سرتېرو سره دې نږدې نه لیدنه وکړئ او دلته هېڅ نوه ستونزه نشته ده، بیخي امنیت ته 100% کې امنیت ته موږ ډاډ ورکوو. موږ هسې له څو دلته ژوندي او موږ په رګو کې یو څاڅکی وینم یو، نو موږ د دوی د حفاظت لپاره چمتو یو انشاءالله او دوی خدمت به کوو چې هر رقم هغه یې موږ به دوی خدمت کوو. بس سرلوړي اوسئ، ډېر زیاته کور مودان سلامت اوسئ. په هر ځای مې د خپل کور مینه ماتیږي، په وطن باندې د مور مینه ماتیږي، او په دې غرونو مې د پلار هومره ډاډه یم، په دې غرونو مې د پلار هومره ډاډه یم، په نختر باندې د ورور مینه ماتیږي. وې سترګې دې ډېرې
مزی تاری وا یا جنۍ مرداری للمانز دیو وستما یا جنۍ مرداری للمانز یا سپوږمۍ پما د څه احسان دیوا زما آشنا د دیواله سیوري ته زینا یا زما آشنا د دیواله یا دا تا ته چا وی چې مین شوه یا په سپینه ګیره دې اوس چړه د اوښکو زینا یا په سپینه ګیره دې اوس چړه یا ول مې نه وې یا اوس یې وایمه یا د زړه خبرې مې په خولې راغلي دینه یا د زړه خبرې مې په خولې ډېرې جینکې چې بدرګه در پسې زینا ډېرې جینکې چې بدرګه در پسې زینا یم زه لیونی چې زما زړه در پسې زینا یم زه لیونی چې زما زړه در پسې زینا د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه زما پتا پسې جانانا شپېلۍ غږوه زما پتا پسې جانانا شپېلۍ غږوه و د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زه له بارانه اوښکې ډېرې تویومه شپېلۍ غږوه و د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه و په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی شپېلۍ غږوه و په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه و په رنځ دې پرېوځي چې پوښتنې لی ورځمه شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه و غم دې په ملا داسې رامات کړم شپېلۍ غږوه غم دې په ملا داسې رامات کړم شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه ولکه نختر په چورلېدو ځمکې ته زما شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه